دا لور خور چې واده شي که هر څومره دا مالدار کور کې وي او د خاونې کور ډک ولې نه خو دا وره ته ګوري وي زما به چرته رور راشي زما به تپوس کړي زما به پلار راشي په دې دروازه زما به تپوس کړي دا د رمضان میاشت خور وی زما رور به کله په دې دروازه راننوځي د خاون کور کې به دنیا ساماني خو چې رورې راشي او یا د یو اچار ډبه وله راوړي هغه هر څه ته یاد وي هغه د هیر یو هغه د اچار ډبه نه تاویږي ده دا ماله رور راوړې ده دا ماله پلار راوړې ده دا ماله رور راوړې دا زما پلار راوړې امام الانبیا چې به بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها رخکاره شوله پا بسید مرحبا مرحبا ای لوري په خیر آلی ای لوري په خیر آلی ای لوري په خیر آلی مونږ د دې غور کړی دی د دې تورسرو غور مونږ کړی دی د دې تپوس هم دې روژه کې کړی دی ځان سره غریب برابر کې دا د غریبانانو اختر نه دی دا د دې کونډو اختر نه دی دا صرف د هغې ښځو اختر دی چې خاوندانې دي چې دا خاوندانې نشته د هغې اختر نشته هغه کونډه د اختر په شپه وی خدایا چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو چې تا اختر راوست ما نه دې ولې خاون اغست دا ستا په ګاونډ کې دا کونډه ټوله شپه الله ته وجاړي او تا سار ځان له درې جوړې کړي او د اختر مانځه نه راشي د اختر مونډې ته وایي دا اوښ کې به څوک وچي د دې جړه احساس به د چا سره خدایا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو مثل راکې خدایا چې خلک ونه جاړي دا اوښ کې چا ته توی کې اسره شته د چا چرته لاړ شو چا ته فریاد وکړو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و چې راغی او د شپې ګرځېدو یو کور کې د ماشومانو د ښځې جړا واورېدله لاړ بیت المال ته سامان یې ولرو سامان یې حواله کو بیا داسې بار ناست ولا مې وی ما ورته وی چې ځو نه وی چې نه نځوله وی داسې اوتر ناست چې ماشومانو خوراک وکړو لبې شروع کړې خندلې شروع کړې ما ته وی چې راځه چې ځو را روان شو ما ورته تاسو وختي ولې نه راتلی ما ته وی چې ما د دې ماشومانو جړه لیدلې وه که قیامت کې رب العالمین وی چې عمره رضی الله تعالی عنه ته خلیفه وی او ستا په دور حکومت کې ماشومانو جړلي و د لوږې د لاس زه به وایم چې الله هغې پورې ورته ناسم چې د څو پورې هغې ماشومانو خندلي نه و الله جړای وکړل او الله عمر ال پریخي دي چې وای خندول عمر ال پریخي دي چې وای خندول دا کلی کې غریبانان غجاړي د هغې اختر له کپړې نشته د اختر په ورځې خوراک نشته او مونږ د مزو چرچو ځان له درې جوړې او څلور جوړې بچوله څوک چې د یتیم په سر داسې لاس کې دي روپۍ ولا لا نه ده ورکړې صرف لاس پې کې خود خالص د الله د رضا دپاره چې څومره ویښته د دې د لاس لاندې رالل دومره نیکۍ ورله الله ولیکلې هغه ور به نه کوي یوازې به مونځونه کوي یوازې به تراویح کوي ستا چې دا خورلنې واده دي تا د دې تپوس کړی تا د خور تپوس کړی تا د مور تپوس کړی تا د رور تپوس کړی تا د رشته دار تپوس کړی دی